دا زمونږ د ناپوهۍ وجه ده د قرآن و سنت د علم نه او د قرآن و سنت یعنی د خپل دین نه د بېخبرۍ وجه ده چې کله پلار تقسیم کوي په ژوند باندې خپلو بچو له څه ورکوي نو خپلو بچو له چې څه ورکوې په ژوند باندې نو ته اوس مړ نه یې ته ژوندی دا میراث نه دی د دې د میراث د قانون مطابق زوی له 2 حصې ورکوي او لور له 1 حصه ورکوي دا ناجایز دی غلط دی بلکې په ژوند باندې چې پلار خپلو بچو له څه ورکوي نو دا ټولو له به یو شان ورکوي دا یو شان بچي دي یو شان بچي دي تا دپاره خو یو شان دي په ورثو کې بیا د میراث تقسیم چې کېږي نو د هغې ضابطې به دلته نه اپلای کړې ته یو سړي خپل بچي له څه شی ورکړی اس ورکړی یا ورکړي نو راغی په هغې باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دستخط کول غوښته ګواهي غوښته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ګواه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تپوس کو نورو زامنو له دې څه ورکړی د هغې ویې نه دی یو له ورکوم وی نه یا د دې یا نورو له هم ورکه یا د دې یو نه واپس واله او فرمایل زه د ظلم په معامله باندې ګواه جوړېده نه غواړم د ظلم په معامله باندې ګواه جوړېده نه غواړم د دې وجې نه پلار چې په ژوند باندې څه ورکوي نو لوڼو زامنو له به یو شان ورکوي یو شان او کله کله پلار ظلم وکړي بل شان ظلم وکړي او دا داسې ظلم دی چې دا د ده په حصه کې نه راځي دی په خپله برخه کې راولي یعنی د مرګ نه پس دی خو نصیحت کولی شي په کار د دې بچو ته وصیت پرېږدي حکم پرېږدي چې ګورئ زما د مرګ نه پس به میراث پوره تقسیموئ لوړو له به برخه ورکوي د ده بچی دي که نه لیکن دی په ژوند باندې زیاتې وکړي هغه ظلم داسې وکړي چې وایي په ژوند خو زه مالک یم په ژوند زما اختیار دی نو په ژوند باندې دې زامنو له ټول مال تقسیم کړي او لوڼو له هېڅ شی ورنه کړي نو یو طرف ته خو د لوڼو د مرګ نه پس نیم مال کېده د زوی په نسبت باندې لیکن په ژوند کې خو د هغې پوره حق کېږي بیا چې ته وله ورکې نو دی وله دلته نیم ورکړي نو ظلم وکړي دا د څه دپاره وایي د ما د مرګ نه پس به بیا د خویندې برخه غواړي د دې وجې نه د خویندو له پکار ده چې دوی ورنه کړي دا ټول د زامنو ته پاتې شي نو ځان ګناهګار کړي دا ډېره لویه ګناه ده چې د بل د دنیا جوړولو دپاره د خپل آخرت برباد کړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به په بدترین او سختترین عذاب کې هغه کسي کوم چې د بل د دنیا جوړولو دپاره خپل آخرت برباد کړو دلته یې د زامنو دنیا جوړه کړه لیکن د لوڼو سره د ظلم په وجه خپل آخرت برباد کړو نو آخرت خپل مه بربادوئ په دنیا کې که څه ورکوئ نو ټولو له یو شان ورکوئ لوڼو له زامنو له به یو شان ورکوئ او البته د مرګ نه پس چې نو هغه بیا د میراث یو قانون دی او د میراث تقسیم دی لا إله إلا الله لا إله